بعض خلک دا عبارت وی په خبرو کې چې دا به صحیح او که نه، یاره وی په دې پلاني باندې سپټ پناه نه دي. دا جمله او عبارت موږ کله په خبرو کې استعمالو، یا د ده نه څه نه پټېږي. وایي خلک که نه وایي دی وایي د دې شرعي حکم څه دی؟ ښکلی سوال دی. یو خبره زه تاسو ته وکړم، ګورئ موږ په دې خبرو کې ډېرو خبرو ته توجه نه یو، هغه شرعاً صحیح نه ناروا، شرعاً هغه صحیح نه وي. هغه عبارت چې دی په شریعت کې ناروایی صحیح عبارت نه دی. اوس یو کس دا ووایي چې پلانې یاره وایي د ده نه څه نه پټېږي، یا دی د هر څه نه خبره ده، بس دی بلا خبر نه وي. دا عبارتونه ټول یو بل ته نږدې دي. دا به ویل صحیح او که نه؟ ګوره دا چې څوک هم وایي که نه، دا به دوه طریقو سره ویلی کېږي. یو دا چې سړی مطلق خبره وکړي چې د پلاني نه هېڅ شی نه پټېږي، یا پلانې او په هر څه خبره ده. که داسې مطلق یې وی که نه، نو دا ناروا ده. وجه دا چې دا صفت دا صرف د یو الله رب العزت دی. الله وی ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. په ځمکه او اسمانونو کې په الله څه پټ نه دي. بل ځکه الله وی وان الله قد احاط بكل شيء علما. الله هر څه په خپل علم کې راګیر کړي دي. په بل ځای کې الله وایي وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. که ته وینا په زوره کې، نو الله ته دغه معلومه ده، او الله ته پټه خبره او د زړه رازونه معلوم دي. معنی چې الله نه پټ پناه څه نشته. اوس که ته مطلق خبره د انسان په باره کې کوې چې پلانې د ده نه پټ پناه څه نشتي، دا خو ته واضح ده چې ناروا خبره کوې او مبالغه کوې او زیاتې کې. دا صفت خو صرف د الله رب العزت دی، د بل چا خو نشته. د رسول صلی الله علیه وسلم دا صفت نشته، نو پاتې بل څوک به چې هغه به دا صفت. او که چېرته دا خبره په یو موضوع کې وشي، د دې سره قرینه یي، یعنی یو خبره شتي چې د هغې نه دا واضح کېږي چې د سړي مطلب داسې نه دی چې په هر څه دی پوه. لکه موږ به داسې ووایو موږ د یو علم خبره به وکړو، لکه دیني علم به کې یو موضوع، یا د ریاضیاتو علم، یا ډاکټري، د ډاکټري یو مسله ده، او په کې موږ ووایو چې دی بلا پوه نه، د ده نه په دې کې څه پټ نشته. په دې کې خیال ونی، په دې کې دا اوس مطلق خبره نه ده، معنی په دې موضوع کې د ده نه څه پټ نشته، دا روا ده. د کور یوه خبره هم د ده نه نشي پټولی. صحیح دی دا عبارت که نه؟ ولې صحیح دی؟ تا کوره پورې خبره محدوده کړه. لکه امام ذهبي رحمه الله د یو خلیفه عباسي دور خلیفه الناصر لدین الله، د هغه مبارک کوي چې کله تاریخ لیکي، وی په ده باندې د خپل رعیت کم چې د لاندې دي، بچوي لاندې، هغه که مشر دی او که کشر دی، خو په ده سپټ نه و، ټول ورته معلوم. دا خبره صحیح ده که غلطه؟ صحیح ده. ځکه چې ده خاص کړه په رعیت پورې. باچا دی د خپل علاقې نه خبر دی، د ده نه سپټ نشته. دا عبارت صحیح ده. او که داسې ووایي چې په ده هېڅ شی پټ نه دی، دی د هر څه نه خبر دی، دا خو ناروا خبره ده. او څوک داسې دی، کم انسان داسې قدرت دی او داسې علم دی چې د هر څه راګیر کړي دي، داسې څوک شته؟ دا خو قدرت د یو الله دی چې هغه هر څه په خپل علم کې راګیر کړي. انسان که په دې سر کې ښکر لګېدلی که نه، او د اسمان ته رسي بالفرض، نو بیا هم د ده سره د هر څه علم نشتی. اوس رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره، قرآن کې دا خبره الله هغه ته کړې ده چې ته دې خلکو ته ووایه چې زه د خپل ځان دپاره د نفي او د نقصان مالک نه یم، ولا اعلم الغیب، او زه په غیبو نه پوهېږم، زه په غیبو نه پوهېږم. نو دې کې مطلب دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د غیبو علم هغه نشته. کامل پوره علم د هر شي د صرف د یو الله سره دی.
بله خبره ته ذکر کم، بعض خبرې د الله سره ښایي، بعض د انسانانو سره ښایي، مخلوق سره. لکه دا د الله سره ښایي چې د هغه نه دې څه پټ پناه نه وي، د هغه سره ښایي. رب دی، د دې مخلوقاتو خالق دی، نو چې د خالق نه څه خبره پټه شي د هغه پورې نه ښایي، هغه پورې دا ښایي چې هغه دې د هر څه نه خبري. پاتې هغه انسان چې هغه یو خو ګوره یو محدود زمانه کې پیدا کیږي. هر انسان د خپل تاریخ پیدایش ته وګوري، د دې نه مخکې ته نه وي، معنا چې ډېر څه تاته نه دي معلوم. نو دغه دلیل پوره دی، د دې نه مخکې ته نه وي، نو ډېر څه تاته نه دي معلوم، او بیا یو محدود زمانې پورې ستا ژوند دی، د هغې نه بعد به څه کېږي ته دې نه یې خبر. څنګه موږ د انسان مبارک کې ووایو اگر که هغه پیغمبر دی، اگر که هغه ولی دی، اگر که هغه بزرګ دی، هغه عالم دی، موږ داسې ویلی شو چې دی په خپله زمانه کې ډېر پوه سړی و، یا په دې پلاني فن کې، په پلاني فن کې د ده نه څه پټ نشته، دا خبره صحیح ده، یا دې پلاني مهارت کې، یا دې پلاني علم کې، یا ملک پورې، لکه ما مثال ورکو خاص کې، یا کور پورې، نو بیا دې کې څه حرج هغه نشته. خو مطلق خبره هغه نشي کېدی. مطلق داسې علم صرف د چا سره دی؟ هغه د یو رب العالمین سره، بل چا سره نشته. دا قسمه سوالونه یو خو ډېر مفید دي، بل دلالت کوي د سائل په دې خبره باندې چې د ده سره د دین قدر دی. ځکه خپل الفاظ، خپل ټکي، خپله وینا، خپل کار هغه تلي په تله د اسلام کې، او دا د مسلمان شان دی چې دی به خپله معامله، خپله وینا، خپل فعل، خپل عقیده، خپل غمخادي، رسم و رواج، دا هر څه به تلي د اسلام په تله کې. که چېرته دا د اسلام خلافي بیا موږ نه منو.